څېرې د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ څېرې د اتلانو هنداره. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو د څېرې خپرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحال یم چې د څېرې له یوې بلې خپرونې سره اساسي په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې مو د تاریخ او لیکوالۍ له نړۍ یو بل کس درته معرفي کړی دی. ښایي نوم مو یې اورېدلی وي، دا چې دا کس څوک دی د څېرې په نننۍ خپرونه کې اورو. درنو اورېدونکو، ښایي تاسې په دې اړه معلومات لرئ چې په دنیا کې یو کس و او هغه د لومړي ځل لپاره د تاریخ لیکل پیل کړل. دا کس هیرودیت نومیږي. هغه تر میلاد 5مه پېړۍ مخکې ژوند کړی دی او هماغه مهال د تاریخ لیکلو بنسټ ایښی دی. په نننۍ خپرونه کې پر همدې شخصیت خبرې کوو. هیرودیت د نړۍ لومړنی تاریخ لیکوال بلل کېږي. نوموړی یونانی تاریخ لیکوال دی چې په یوناني ژبه یې د خپلو سفرونو په اړه لیکل کړي دي. دی همداراز د نړۍ لومړنی تاریخ لیکوال بلل کېږي چې آثار یې تر موږ پورې را رسېدلي دي. هیرودیت د پخوانیو لیکوالانو په څېر نه و چې د کتاب په سر کې هر څه د ځان په اړه لیکلي وای. د خپل کتاب د یونانیانو پر جګړو لیکلی دی او په دې جمله یې پیل کړی دی. د هیرودیت هلیکارناسي موخه د دې کتاب له لیکلو دا ده چې د انسانانو او په تېره د یونانیانو پر لاسته راوړنو او له بربریانو سره د دوی په جګړو او لاملونو یې خبرې وکړي څو دا هر څه نورو ته روښانه شي. د هیرودیت د ژوند په اړه معلومات ډېر نیمګړي دي، ځکه د ځان په اړه څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې نوموړی په هلیکارناس کې زېږېدلی دی. په 444 مخکې زېږدیزه کې د ایټالیا جنوب ته کډه کړې ده او په تروی نومي ځای کې مېشت شوی دی. Well, I think that he has elements of two things in the present day. He has the element of Wikipedia. That's his ambition, to write the Wikipedia of the 5th century BC. And that's why basically he tries to put everything he possibly can in. And just as Wikipedia will have errors, so of course Herodotus' history has errors. But he is also, he is a great documentary presenter. هیرودیت د خپل عمر ډیره برخه په یونان او اوسنۍ ایټالیا یا پخواني روم کې تیره کړې ده، خو سره له دې هم له آریایي فرهنګ سره بلد کس و. د دې بلدتیا لامل دا و چې له آریایي ځمکو په تېره اوسني ایران یرغلګرو پر یونان بریدونه کول یا به هلته میشتېدل. له همدې امله دی دې ته وهڅېد چې سفرونه وکړي او د نړۍ د بېلو فرهنګونو او خلکو په اړه خپل نظر شریک کړي. هیرودیت په یوناني ژبه هیرودیتس لیکل کېږي. د پیدا کړل شوي په معنا ده، یا هغه څوک چې خلق شوی دی. دی د نړۍ تر ټولو پخوانی یونانی تاریخ لیکوال دی. هیرودیت او کورنۍ له یونان اوسنۍ ایټالیا ته کډه کوي او هلته ژوند کوي. د کورنۍ د دې سیمې له اشرافو ګڼل کېږي او خلک ورته درناوی لري. دی له لوړ او مرفه ژوند برخمن و او له لیک لوست سره یې اړیکه وه. په هیواد کې د سیاسي وضعیت او ځینو ګډوډیو له امله اړ کېږي چې خپل هیواد پرېږدي او د یونان ساموس جزیرې ته لاړ شي. تر میلاد 5 پېړۍ مخکې یونانیانو پر خپل تاریخ او خلکو ډېر خرافاتي باور درلود. دوی خپلو حاکمانو ته د خدایانو په سترګه کتل او د دوی درناوی به یې کاوه. له همدې امله یې پر تاریخي حقایقو د باور پر ځای پر اسطوروي تاریخ باور کاوه. یونانیانو ته خپل ځان سپېڅلی و او د هر څه لپاره یې خدایان لرل. په همدې پیړۍ کې تر ډیره تاریخ د شاعرانو په افسانو او اسطورو کې خوندي کېده. د دې پیړۍ په جریان کې تحولات هم رامنځته شول او خلک ورو ورو له دې راووتل چې د اسطورو پر ځای پر عیني واقعیتونو باور وکړي. لومړنی کس چې د دې کار لپاره یې هڅه وکړه هکاته نومېده. د کوښښ وکړ چې اسطورې او تاریخ له یو بل بیل کړي. د دومره جدي کار ونه کړ، یوازې د یونانا د تاریخ ځینې برخې توضیح کړي. د غوښتل راتلونکي نسلونه د اسطورو او یوناني خدایانو په اړه هغه څه ولولي چې د لیدلي او واقعیت دی. له همدې امله د یوناني حاکمانو یوه شجره هم ترتیب کړه. تر میلاد مخکې 5مه سلیزه د یونان په تاریخ کې طلایي دوره ګڼل کېږي، ځکه خلک ورو ورو له اسطورو راوتل
او عیني واقعیتونو ته متوجه کېدل. ولسواکۍ، لیک لوست، منظم قضایي سیستم د فرهنګ غوړېدا او دې ته ورته هر څه نوی رنګ خپل کړ. د شعر ترڅنګ نثر هم مینوال پیدا کړل او دا هڅې پیل شوې چې د یونانیانو ژوند له تصوراتو راووځي او ډول ډول خیالي افسانې یوازې د خوند لپاره وکارول شي، نه د باور او عقیدې لپاره. د پریکلیس په وخت کې تاریخ لیکنه ښه سمه وغوړېده او د خلکو مینه هم ورسره زیاته شوه. د همدې واکمن پر وخت د تیرو پیړیو د انسانانو او شخصیتونو په اړه څېړنې پیل شوې او د تیر تاریخ پلټنې ته کار وویل شو. له همدې سره هیرودیت د تواریخ یا تاریخونو یا هیسټریز کتاب په لیکلو سره د لومړني تاریخ لیکوال په توګه د تاریخ لیکل پیل کړل. دا همغه لار وه چې وروسته بیا نورو یوناني تاریخ لیکوالو لکه ګزنفون، دموستن، افلاطون، ارسطو او د اتن نورو پوهانو تعقیب کړه. د یوناني تاریخ لیکنې ډېر تمرکز پر سیاسي، نظامي، ډیپلوماتیک او دې ته ورته مسایلو راڅرخېده. دوی بیا له بده مرغه ټولنیز تاریخ او د خلکو کړه وړه نه ثبتول. د هیرودیت د تاریخ کتاب تاریخونه یا تواریخ نومیږي. دا د نړۍ لومړنی لاسته راغلی تاریخ دی. په دې توګه نو هیرودیت ځان ته د تاریخ د پلار لقب ځانګړی کړی دی. په دې کتاب کې په نړۍ کې د بیلابیلو ملتونو د فرهنګ، دودونو او آدابو په اړه غږېدلی دی. کتاب په 9 برخو ویشل شوی دی. سره له دې چې هیرودیت په خپله دا کتاب په برخو نه دی ویشلی، خو د رنسانس پر مهال دغه کتاب په دې برخو وویشل شو او موضوع ته په کتو نومونه ورته غوره شول. په دې توګه لوستونکي د کتاب لوستل او د خپلې اړتیا موضوع ته ورتلل اسانه شوي دي. د دې کتاب له 9 برخو 3 برخې د کوچنۍ آسیا، مصر، ایران، سوریې او نورو نږدې سیمو په اړه دی. په نورو برخو کې هم د نورو ملتونو او د ایران یونان پر جګړو خبرې کړې دي. هیرودیت د خپل کتاب په سر کې لیکلي، هیرودیت غوښتي د حال کار ناسوس د ځمکې په اړه د خپلو تحقیقاتو پایلې شریکې کړي. هدف دا دی چې د روزګار وضعیت او بشري پیښو غورچان وړاندې شي. د یونانیانو او غیر یونانیانو شهرت، لاسته راوړنې او کړنې باید وساتل شي. په دې کتاب کې مې د یونانیانو او غیر یونانیانو ترمنځ پر جګړو او کشمکشونو هم خبرې کړې دي. ځینې په دې باور دی چې هیرودیت ګڼو سیمو ته سفر وکړ، خو یو شمېر بیا وایي چې هغه لږو ځایونو ته سفر کړی، خو د نورو ډیرو سیمو په اړه معلومات خیالي او فولکلوریک دي. یا هم هغه کیسې او افسانې دي چې له خپلو شاوخوا خلکو یې اورېدلې دي. ویل کېږي چې د په ایران، بابل، مقدونیه، مصر، فینقیه او نورو سیمو کې حضور درلود. ځینې بیا وایي چې هغه ایران او بابل ته له سره تللی نه دی. د ډیرو سیمو په اړه یې روایي مسایل راوړي دي. لکه د مصر په اړه خبرې کوي، نو هغه خبرې کوي چې د تبس او نورو ښارونو د خلکو له خولې یې اورېدلې دي. په خپله د خپلو سترګو لیدلی حال نه دی ویلی. یو شمېر څېړونکي بیا پر هیرودیت نیوکه کوي چې ګواکې په لوی لاس یې د ځینو ملتونو او خلکو په اړه فولکلوریک معلومات راخیستل. د ځکه دا کار کاوه چې یا خپلې نظریې ته ورته مسایل مطرح کړي او یا هم د هغو ملتونو په اړه جال وکړي، غلط معلومات خپاره کړي چې د تبه ورسره نه لګېده. پر دا نیوکه هم د چان غیر عقلي موارد یې هم لیکلي دي. په دې معنا داسې موارد یې لیکلي چې عقل یې هم له منلو انکار کوي. لکه دی په یوه ځای کې داسې میږیان یادوي چې تر سپي لوی دي او آن د ایران پادشاه دغه ډول څو میږیان لري. د اریانا په ځمکو کې په دې ماهیانو قانونه ایستل کېږي. دا خبره عقل نه مني او نه هم د بشر په تاریخ کې داسې تیر شوي دي. هیرودیت په ډیرو برخو کې پر خرافاتو هم سخت باوري دی او له فکر کولو پرته یې مني. کله کله بیا داسې هم وایي چې څه مې اورېدلي دي لیکم یې، اړه نه یم چې پر ټولو شیانو باور ولرم. If he didn't go to Scythia, he must have spoken to people who authentically did go there. And we know that because Herodotus gives an account of the burial of Scythian kings. And he says that spikes, a great hole is dug in the ground and spikes are dug into the ground and they get horses, chop them up and stick them on these spikes. So that, and then they put the body of the dead king on the horse so that he's buried riding his horse and then tombed up. And no one had ever found any proof of that. د هیرودیت د تاریخ لیکلو تګلاره روایي ده. له روایتونو او فولکلوري معلوماتو استفاده کوي. دا د خلکو روایتونه کتلي دي، پرتله کړي دي
بیا یې هغه روایت ترې انتخاب کړی چې حقیقت ته یو څه نږدې و. په پای کې سره له دې چې څو روایته ورته معلوم وي یو یې راخیستی دی او په خپل تاریخ کې یې لیکلی دی. د هیرودیت په کار او ژوند کې د هغه د کورنۍ اغیز هم لیدل کیږي. د تره یا د ترزو چې پړی د نظر اختلاف دی حماسي شاعر و. هغه پانیاسیس نومیده. د هالکارناس له خپل سری او ظالم حاکم سره اختلاف درلود او پر وړاندې مبارزه کوله. د دې مبارزو نور جزئیات نشته خو یوازې دومره معلومات شته چې پانیاسیس په اعدام محکوم شو او هیرودیت هم ساموس جزیرې ته تبعید شو. دوی دواړه سره نږدې وو او پر هیرودیت یې پوره اغیز درلود. د تر په 9000 بیته کې د هر کلاس د پهلوانیو او مبارزو کیسې کړې دي. د هم له همدې عمله تر ډیره افسانوي مسایل راخیستي او د هغو بادشاهانو ستاینه کړې ده چې د خوښ وو. د هیرودیت په تاریخ لیکنه کې د هغه د ژوند چاپیریال هم شریک وو. هالیکارنس یې د زیږېدو ځای دی. د سرامیک خلیج په مخه کې آباده سیمه ده. ترڅنګ یې د یونان نورې جزیرې پرتې دي. دا جزیرې د ډاکټرانو د صنفي اتحادیو د اوسېدو او فعالیت سیمې وي. دوی بدل تراتله او د خپل باور لمخې به د خپل درملنې د خدای آسکلیپیوس عبادت کاوه. نو له همدې عمله کله چې هیرودیت د درمل او دوا په اړه غږیږي خپل عقاید هم پکې ګډوي. هیرودیت له سیاسي لحاظه د اتن مشهور سیاستوال پریکلوس ته عقیدتمن و. له همدې عمله یې د اتانیانو او پریکلوس د کړنو ستاینه کوله. هغه څه به یې ستایل چې اتانیانو کول. سره له دې چې د سپارتیانو له اختلاف سره به مخ وو خو د اتانیانو ټولې کړنې یې ستایلې. ان هغه څه یې په کتاب کې نه لیکل چې د اتانیانو او اتن د حاکم له کړنو سره مخالف وو. دا یې د خپل ایډیال سیاستوال مخالفین غندي. دوی په ښه نامه نه یادوي او د مخالفتونو غندنه یې کوي. په اثارو کې واضح ښکاري چې ځان د اتانیانو ملاتړی بولي او حقایقو ته په دې برخه کې دومره ارزښت نه ورکوي. د مذهبي اړخه هم هیرودیت د یوناني خدایانو او الهو ته درناوی درلود. د پر تاریخ د یوناني خدایانو حکمراوي منله او ویل به هر څه له اتن اداره کیږي. دای کوښښ کوي چې په ځینو تاریخي پیښو کې د خپلو مذهبي مفکورو د ګډولو لپاره پلمې وپلټي او هغه پکې ورشریکې کړي. د ځینو پیښو لپاره له همدې عمله پر اسطورو تکیه کړې ده او هڅه کړې له یوناني خدایانو په هر ممکنه بڼه دفاع وکړي. Now, it may be that Lysander of Orchomenus is giving a Greek spin on what his Persian companion said. I mean, it rather sounds like it to me. Again, as with Xerxes weeping over the thought of everyone who will die, the sentiments of the Persian are kind of Hellenized. But that doesn't alter the power of that passage to send a shiver down the spine. Because what you're hearing are the words of a veteran of a battle that was fought 2,500 years ago. It's an amazing moment. And you get moments like this throughout Herodotus's work. لدې هر څه سره سره هیرودیت د نړۍ د تاریخ د پلار په نامه مشهور دی. هغه لومړنی کس دی چې د بشریت د بیلو ملتونو په اړه لیکل کړي دي او د هغه کتاب لاسته راغلی دی. هیرودیت لیکل کړي دي خو دا چې څه ډول لیکل په اړه یې پوهانو او څېړونکو خپل نظریات شریک کړي دي. پر کتاب یې، پر سبک یې، پر تګلاره یې، پر حقیقت او غیر حقیقت والي ګڼې او لسګونه لیکنې او مقالې لیکل شوي دي. د نړۍ ډیری تاریخ لیکوالان او پوهان د له اثارو د خپلو ځینو نظریاتو په سپړلو او پراختیا کې ګټه اخلي. د افغانستان په تیره پښتنو لیکوالانو هم د هیرودیت پر فعالیتونو، ژوند او تاریخ لیکنې نقدونه کړي دي چې په مجله او کتابونو کې چاپ شوي دي. درنه اوریدونکو، نننۍ څیرې خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا لایو بل شخصیت سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په یو بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.